السلام علیکم خوږو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم استاد ولی اریان د ټیک اریان یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شو پروفایل باندې ګارډ ولګوو، هغه هم په یو کلیک یا په دوه باندې. مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په سر کې د ګنټې نښان ووهئ تر څو زما هره ویډیو ته تاسو در ورسیږي. نو زه ویډیو شروع کوم، د ویډیو په لور ځو. لومړی به تاسو لایټ فیسبوک خلاص کړئ او خپل پروفایل ته به راسئ. دا زما آیډي ده، غواړم ګوره په دې باندې ګارډ نشته، زه غواړم په دې باندې ګارډ ولګوم. دا زما آیډي ده. زه په دې پروفایل باندې کلیک کوم، دلته لیکلي آرټ فریم. په دې آرټ فریم باندې چې کله کلیک وکړو، دلته ګوره ټوله واوښتل. دلته به په اولني آپشن باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. دلته هم چې کله کلیک کوو انتظار کوو چې پروفایل هغه سي، دلته د ګارډ هغه راغی. دلته اپډیټ باندې کلیک وکړو، نو انتظار کوو تر څو خپله مرحله پای ته ورسوي. دا ده، اوس وګورئ انشاءالله زموږ کار به سوی وي. دا ګارډ هم فعاله سو. دا په دې باندې موږ اوس وکولی شو چې ګارډ فعاله کړو. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بیا چې زه ستاسو درنه حضرت یم، په الله تعالی ښه وخت او خیر ته غواړم.